د پښتو رنګین فلم پیسې د مسافرو ویم وای خدایه پاکه چې سړي نه به جوړېږي سم ویم بلا هغه هم خادی راته پاتې دي کور کې د وړو درک نه لګي د چینو درک نه لګي د غوړو درک نه لګي او مټې بنګستي او بار به لکه د ځوانانو ګرځي الله دې دې نن راولي سره زه نن خبرې کومه بیا دې څه ګیلې مانې شروع کړي د خدای مسلمان چې ته چپ هم کښېنه وایي ستا په کور کې خو تشې ګیلې معنې دي ما چې ته خادر وه ستا په کور کې ولیده او نه څه وکړم څه وکړمه ویم د څه درک هم نه لګي او اته شپې ته غم خادی هم راته پاتې بیا به زه څه کوم خیر مې خدای ته کوم ویم داسې کار دی که نه چې زه به بار ته یا سړیا خو ته روزانه بار ته ځې راځې ویم به خوله د شلق راپوزه هغه بار ته نه یادومه ویم ځم بار ملک ته ځمه سعودي ته ځم سړیا ویم یا سړیا ویم ته خو د نسوار د بل نه غواړې نو ته به بار ته پسه باندې ځې یاره ویم که دې خوښه یې نو ستا کالي به خرڅ کړمه او چې پیسې وګټمه نو جوړ به کم ده ویم په ارام کښېنه تا په زلمیتوب کې څه نه دي کړي دا خو ما سره د مور د کوره راغلي دي یاره ویم الله دې مور وبخه او پلار ورسره خو ما نه دا کالي راکړه چې خرڅ یې کړمه نو ګوره سیاله کړمه سیاله کړم ویم په ارام کښېنه سړیه ستا په خوله مې اعتبار نشته نه څه وکړمه عمره کار روزګار نشته او عمره ستا په خوله مې اعتبار نشته نو څه وکړم کومه لاره وکړم ماته وښیه ویم دا بار ته یې څوک بوځي بس ته دا غم مه کوه ته بس ته ما له کالي راکړه بس تا دې پیریانه خلاص سړیا څه نه چې د کالي نه مې هم خلاصه کړو د بار نه هم سره ونړې نو په ما دې اعتبار نشته یاره شته مې زه در به کم ده خاله بس ته داسې خبرې کوئ دا اوس د ښځو خبرې زه خوشحاله اوسم زه به د خېږي که نه او به بیا کالي وړم او خرڅ به یې کړم ځه ته غم مه کوه ځه ویم بار ته خو ځي خو هسې نه چې دغه ځای نه 2 او 2 خپې راشي او ما د کالي نه هم خلاصه کړي تو جانان کېدلې ما څه کړی ما څه کړی ویم غلی شه د خدای بې انصافه ده چا مخکې ونوې اوبه مې شرمې او نیغ نه دا ولې پوخ شوي خو نه نه یاسینا سټایل دې دی بس ورو ورو ځه بس سټایل کې ده مسټر راجا څه شي مستر راجا زه ټیکي ډېر خوځمه دا ته څه کوې دا دې چې کومه سم په سیلونو روانې څنګه زه ښه یم بس دی لونی جی کور یې کوم ځای دی وایم مخکې دی بس دی که نه کوچه که نه د خدای بې انصافه سمه اوسپنې او شاته داسې نیغ شه ډونګه دې بار ته راوتې ده ډونګه نیغه که لکه د مولا چرګک خوب دې کړم داسې وې راویستم ټیکې ده Obrigado. Non sei quale tocca. Mr. راجا Yes. دا څه چل دی مسټر راجا چې موږ کلي ته راغلي دلته به موږ د ویزو کار کوو دا بکسه به د دې کلي نه ډکه وړو ټول خلک د غریبۍ څپېړو والي دي او ښه شوړه ورسره پرته ده څوک به غوا خرڅوي څوک به چیلۍ خرڅوي او څوک به دوکان خرڅوي ویزې به وله ورکوو لونی جی جی ما له به واده کې اوس یې خوند وکړو واده به کې چې دا بریف کیس ډک کړو نو ستا له به چنګ چونګ سره واده کوم چا سره چنګ چونګ یس د ځانه مه چوشه مه چوشه ځه سپې مه کړې ننوځي مړ نه شي ځه خدایه نو خدایه پاکه ویم چې کوم به سره خان تحصیله خان تحصیله راځئ راځئ دا خو مېلمانه دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام یاره مېلمه مې نه پېژنې مستر لولی یعنی لالی خان هیله که لالیا د خدای بخیر 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 جوړ دا راته ووایه چې دا سور بوټه او دا بیک او دا ملګري دا ته وې کوم ځای کې دا مې ځان سره د لندن نه راوستي دي د جذبه پرې پسې نښود چي چاچو پي پي پاپو
ها زبردست مستر زبردست راجا مستر راجا جی جی. ها دا ته وایي چې په کلي کې څه کوي داسې چل دی مستر خانتاسي یس حکیم. مستر خانداسي ده داسې چل دی چې ما په لندن کې ډېر زیات وخت تېر کړ او ډېره زیاته پیسه مې ګټلې ده نو اوس دې خپل کلي ته رالم زه وایم چې زما په دې کلي کې چې څونه غریبانان دي چې ټول له ویزې وکړم او بارمل ته یې واستوم ای جنرال بچیا ما همداسې سوال کړی په خدای پاک راوستو یاره داسې کار دی که نه چې خفه کېږم وروره وړومبي پکې ما له غم وکړه ډېر تنګ شوی وه په دې کلي کې داسې چل دی خانداسي ده د ټولو نه خو به لس لکه روپۍ اخلم ستا هم 10 لکه روپۍ کېږي خو تا نه به صرف او صرف 2 لکه روپۍ اخلم دا دې شوې وایي نو دا مې د دې دپاره ووې چې تا له به زه د 2 لکه روپۍ والم او تا به زه انګلینډ ته ولېږم نو مړه واه 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 او انجن کې مې تنخواست ونه پاکستاني 2.5 لکه روپۍ به اخلي وای زنده باز ها نو څوک او خدمت وایه اوس په داسې چلو کې چې ته به په کلي کې وګرځې اعلان کې اجره جومات باندې وګرځه او چې څومره خلک یې ریوله چې ویزې وله وکړو او باربر ته لاړ شي یاره بس منم دی بس ځای لاړم او ځای رالم بس زه ستا دې ځای کې ناست یم بس کین مستر راجا چانچو چی پاپا بھی کوری اچھی چاچو سی پم 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 آو داسې خبرې وکړې ښه او ته ماډل یې ماډل لاکې به ډېر نه ټیکې Anan panan? Anan panan? درلم بیا کچکې موخه خدای دې د سر خلاص که خو راشه که نه یو خو تا داسې چغې شروع کړې دي د خپونه د خلاص کړي د راجوري خراتې جوړه شه ما ته چې نه ودرېږه چاته خو ته سپین خان ته وې سپین خان ته یا راشه دا ته وګوره نن دا نیغه نیغه خبره ماته څه کوې داسې کار دی که نه نور مې تا سره له تنګ شوي دی ولې تا ته خو 3 وخته روټۍ ملاوېږي خلکو ته 2 وخته ملاوېږي تا ته 3 وخته روټۍ ملاوېږي سهار غرمه ماښام لکه را ډاکټر دلې دوی در کوم خاص سهار او غرمه او ماښام او تنخوا خو روپۍ هم نشته خدای شته که نور د منګین اوبه هم راوالم قسم مې په خوري چې په تشو اوبو باندې م ګرانې ښه دکې موخه خپې بېکار نه کوي دکې به نه یې غوړسم ده د بیا ما یو خبره وایه ته نن ما ته رانیږې که څنګه روان یم ده نه چېرته یم ځم انګلینډ ته یا الله زما په توبو توبې نو دا شرمونه به اوس انګلینډ ته ځي دکې مه وه دا راته ووایه چې ستا په دې خولې کې دا ژبه خپله راکړو پردی نو ولې ستا راسه خو د ما خپله ژبه راکړه خو دغه تپوس ته نه کوم تا خو ما سره چېرته داسې بېدبې کې ویم نور د سره دلته ژوند نه تېرو روان یم ده نه چېرته ځم انګلینډ ته نه نو انګلینډ والا به سوي چې دا بدرنګ شرمونه زموږ وطن ته رالل خیر خو دې دا تا زه ځان سره دېره کړم ویم د لږې دې مړ کړم ویم 1 روپۍ رکې نشته ښه دا راته ووایه چې نن ته دومره چغېږې که نه دا کس څوک دی ما ته به یې ښې چې تا انګلینډ ته لېږي وي دا کس څوک دی دا به وروستو تا ته پته لګي ښه نو د یو خبره د ما مورې لاس درکړه وره وایه څه دي د سپین خان د اجازت نه بغیر خو ته ځې خو ګوره که په واپسۍ کې د سپین خان په درشل د خپم کېښوده که نه نو ما د خودي لکه راته ماکورې داسې مروړم وګوره او په سګرټ کې بندم ویم خدای شته که نه زما نوم مستمیري که په دې درشل بې خپه کېښوده که نه نو ما ته وې ته سړی نه زه نورې خولې څه مې پته وه لاړم ده نه ډېر باندې راپسې کوډو ته ته دې خرې وباسه اورې دې خرې ته وګوره اوس چاچو سی پاپا یس راځه راځه لولي صاحب یو مې راوستو په خیر په خیر او زه بل پسې راغلم زمله کوله سټو دا سره خوراک نجیبینه خدای دې خجي ته کوم خوا ځې زه خو ځمه انشاءالله انګلینډ ته ډېره لا ډېره لا نو لاړ به شي 15 لکه روپۍ به ایډوانس راکړې او 15 لکه روپۍ به چې ته په کله پیسې وګټې ما له به راوړې ها خو صحیح ده که نه خو ما جي تاسو نه دا خبره کوله چې کار به څه هلته به خره سره څه به کوم خره خدای شته کړو بټۍ کې به خښ دی چې ویم خدای شته کړو یو کم نو ته به څه کوې ما له چې د یو خشته کمره وګوره چې هغې کې کار ډېره ده داسې چل دی چې تا ته به ایسي لګېدلي او مخامخ په کرسۍ کې به ورته ناست دي او یخ باد به د باندې راشي بس دقه مې خوښه ده اوس خدمت وایه اوس 15 لکه روپۍ اډوانس ډېرې پیسې مننه دا وایه 15 لکه روپۍ زه چې ستا کار ځکه چې ما په یو سپک خان سره مې ډیوټي کړې ده او خدای شته کړو یو روپۍ ځان لا دې تباه کړي ځه کله ده دا به راته خانداسي صحیح ده الحانه داسې چل دی که نه وروره
زه خو سپین خان له ور روان یم او زه خو زمینداري هر څه ورته پرېږدم او تا ته هم دا یو خبره کوم چې د بوسو لاندې به اوبه نه بوځې صفا خبره به ورته نن کوم زه خو بار روان یم سعودي ته وروره زم ورته وتایم چې دا ګړې نه دي ها. ته پېښ او دا ګړې پېښ او نه ولا ساوي له شل شم زه بس چې دې مړه سعودي ته ځو ته وګوره دا کومې خبرې ما سره نن کولې بیا د بیا سره هم دومره شو بس السلام عمر والا شو زمون خوخه زمونږ سور دی بس خدایم د باکو کول په شان دا اوس سرونه روکا تاسو دومره شئ د سپین خان حجرې ته چې راځئ ډومبې په سلام کوئ بلکې سلوټ په راته کوئ وره بس تا خاني ختمه منګه نور ستا خاني نه منو څه مطلب منګ روان یو دوبه ته پېښ وي او نه لګړې سره ورشم او نه لغواګان ته شم او خانه زه کویت ته روان یم زمینداري پېښه او ته پېښه دا رقاشوګو په شان دا اوس مخکې نیولې نو دوبې والا اوس په تاسو کې او ته دې خوښه دا اوس څه دي خوراکو په تماکو کې به پخوا خلکو جنډه ودرول نه هغه شي دي نو تم به ګل غواړي بابا غواړي ما چې شخصیت هم دا اوس څه دي په تاسو ګل څه کوي ما من مزدوري راغواړم الا نه لکه تاسو زما زمینداري پرېږدئ پرېږدم و یو خبره مې ور ظالمانو دونه ګرانه ګرانې نه مارې خدای چې دي او چې روټۍ پسې به مړانده شي ویم خانه دا خو ورته اله پته ولګي چې دا غاړه کله راځو دا دانه غټې غټې کېړې یم داسې دا راته ووایه مړه زما په ګلونه ښه ده چې بارمن ته لاړ شي چې زمونږ دا کلي مالدار شي چې اړو پته پکې لري چې دا خان دی کو غریب دی چې ټول خانان شي دا څوک دی په خوږه کې رانه اوس نومو به خانه تا ته خو د سره نه نه ولې هغه د نیا مېړم جوړې پې کړې که نه چې ورته غږ مونه کې زه راته سم د خدای بندګانو چې زه سره مخامخ شم نو زه به او ویرېږي ده نه داسې کیدای شي ویزې نن سبا ټوله جنکپیره ویزې میزې یادۍ پیسې رانه په دې چل وایي علي به هر چې کله جس کینو پاوای علي به خبر نو بس چس خصوصي به داسې چې ټیرونه ځان کې واچوي نو دوانه یو کشتیر یو جد به داسې والو دي خداسې کار دی یو خبره مې وره دوانه زه خو زه کنه وګوره د واپسې لار بم بیانې ښه د سپین خان په درشل کو بیا تاسو خپل کې خو نه ماره قرآن په توره داسې دوانه نه بخپي وایم روکشه وزه ویم خانه ستا دا درشل د خدای په وینو خوري چې موږ اړو رازونه ورته څه کوړو سړي دا باندې خبر سره ته پرې ولا خامخا راوړم ځان اروړه د ګډو ښه بیندل هیڅ خدای تبا کا متراوړو وره چې دا زما دشمن څوک په دې کلی کې زما خو ټوله خاني تبا کړه زه به اوس د بدمعشي او د نخرې په چاکو فانتازي د کمال سره دی نو ما کله ویلي چې کمال سړی نه دی بس ته کمال دی کنه راځه لکه او په خیر چې په خیر السلام علیکم السلام علیکم ما خان تحصیل له لګلې او جی خان تاسو درته وې مشره کوم خو به یاره زه خو یم چې د کویت ته لاړ او ته به کوم سعودي ته وځم ماشاءالله ماشاءالله نو پیسې خو بم لګي زما به جې څونه لګي یاره ستا په مخ کې لګي ته کویت ته روانې ستا به لګي 12 لکه لږه ګزاره نو بس خیر دې 2 لکه به راته پرېږدم 15 لکه بدل ته راکړي او چې 15 لکه وګټې بیا بیا واپس ما راوړي بس خو خمه راځي او دلته باندې څه کار کوم یاره چې زمینداري باندې کوم ماشاءالله او تا زه ته ما ګړې سره ورځي زه بس ته په ګډه سره دا والے چې وګوره د زمینداري پیسې دی او غر کم نه دی پیغام شمه د دې کلی ذمہواری غشتره او خان تحصیل غشتره خان تحصیل ستاسو ذمہوار دی الله خوشاله کوي دا دا چی چا دا د لندن سیمپل او زما به چې څونه پیسې لګي استابا تک سعودي عرب ته استابا 15 لک روپۍ لګي نو ته به مال ایڈوانس کې 3 لک راکې او 2 لک به واپس بیا ما ته راکې راکې مهرباني زه ورته خان تحصیل بتاو ته بیا د ویزې خبرو بابا او بشي سمبالوا خبرې بډېرې نه کې خیر شه ولې دومره زور دې ورکړی دی چې پیسې خرج السلام علیکم وعلیکم السلام خان تحصیل خاوند دا راته ویل ولیکه چې خلک راغلل دنیا راله او ټول له مې ویزې ورکړې ورته کړي بېغمه شه یم یو خبر ته کوم ګورې په دې کلي کې ما ډېر ښه وخت تېر کړی دی زه به ستا نوم نه بدنامومه مستر خان تحصیل یس خان تحصیل بالکل ته بېغمه شه ټولو ته اوریجنل ویزې ما ورکړې خزه بس یو کار دی او یو کس ته یې ملګری مې دی که نه ډېره لا اوس پته لګي چې لندن ته ځي او که امریکې ته ځي چې کوم خوا چې د تابعدار یې بس 15 لک روپۍ سره ایډوانس دي او نورې به هلته درکړي چې ته وې او تی ذمہواري اخلي 15 لکه به والو باقي به ما دلته ایډوانس کې راکړي یاره منم دی بس زه یې ورځم راولم ښه ورشه راولم یې زه ورشه کار شو راجا داسې چل دی وایم چې خان تحصیل در باندې پی نشي پیسې نه دي دا به کلک یې ونیسي په اسامه چې د اخرې مرغې مو نو بس بیا به خپې وباسو خوښه دې ده
چپ کا ته بېغمه اوسه مړه دا زما د ګس لاس کار دی اوبه شي که نه چې ما راته ووي اوبه شي نو اوبه شي صحیح ده ښه ده ټیک شروع سو بیا ګپ لګو السلام علیکم سپین خان وعلیکم خان داسې څنګه چلې یاره بس الحمدلله ته څنګه سپین خان یم پته رې نه لګي سمغه مارغه دنه جوړ شوی دی یاره یم سپین خان یو مېلمه راغلی یم ملګری دی که نه او خلکو دا ویزې کوي زمونږ د خلک غریبانان دي نو مې چې د ښه شي ویزې کوي ها نو دا ځکه ما ته نن پنن او غارپې او اول خان نه دی دلته ما سره کار کوم ما ته موږ دوبې ته موږ ستا نور زمینداري نه کوو نه د ګډې سره ما ورته ویل چې هلکه ګوره لږ سوچ وکړې نن سبا ګن کپان زیات دي کار بدل وګوري نه سړی روغ دی سړی دی یاره خان تاثیر یو کار نه کوې وایه که نه ما به دې ملګري سره څنګه میلاو کې و شل زره خو ویم داسې ارمانیم که نه لکه څنګه چې پروژه کې سړي د ماښام د ګوړې شربت ته په انتظار کې نه یاره یم سپین خان داسې کار دی که نه چې خلک پکې اخوا دېخوا کې راپاسه زما د کلي غریبانانو ملګرو زه په تاسو باندې ډېر زیات خفه کېدم زما مطلب دا دی چې تاسو بار ملکونو ته لاړ شئ او تاسو ښه ډېره پیسه وګټئ نو داسې چل دی چې ستاسو پیسه بار ملک ته ورسېده او 3 ورځې پس په تاسو پسې فلایټ راشي ما وی چې زما پکې خپل ځان لسی السلام علیکم جی وعلیکم السلام یاره جی ستا سټې ته سلام انداسیره دا مه ومنله چې را دنیا باده را چاره مخه اوس هم په دې دنیا کې ښه خلک شته ځکه خو را دنیا باده را او دا ډېر ښه انسان او زما ډېر غټ ارمان چې زه د سره میلو شم ځکه چې زموږ د کلي غریبانه خلک دی بوځي بار مده چې پیسې وګټي چې د خانانو او د غریبانو منځ کې دا فاصلې ختموي یاره جي زه ستا را دیدن ډېر زیات وګېم جي ولې سپین خان دا خدای د سره خلاص کا خدای دې د زما راته نه چې دا ټولې دوکې دا خو د شجاع خان په بټۍ کې خرباو خره به یې چلوله اوس یې چې دلته غلا وکړه نو لاړو پندو ته اوس هلته خر کاري کوي دا څه دروغ وې بل څوک زه نه یم ته دوم څه تا به یو اواز کوو که نه کله به ما ډب د تا نه به یو اواز وته اوس پرې پته ولګي لکه د خر اواز وکړو